الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په دې لړۍ کې نن زموږ بحث دی احکام الديار. احکام الديار یعنی احکام د دیارو، دار حرب څه ته وایي، دار اسلام څه ته وایي، دار الامن څه ته وایي. نن به انشاءالله په دې باندې موږ بحث کوو. په دې مسله کې اول د آیات ساتل پکار دي چې اساس د تقسیم د دې عالم دارینو ته، یعنی دار اسلام او دار کفر ته، هغه د نبی صلی الله علیه وسلم عمومي بعثت خلقو ته چې الله سبحانه وتعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلقو ته په نبوت را لېږلی، ټول اهل ارض ته. او دارنګي نبی صلی الله علیه وسلم د کوم وخت چې الله سبحانه وتعالی را لېږلی تر قیامت پورې، نو دا تقسیم د دې دار دوو ته شوی دی چې یو دار کفر او دار اسلام. او دارنګي د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې خلق هم دو تقسیمه شوي دي، هغه یو مؤمن او بل کافر. چې مؤمن په محمد رسول الله باندې ایمان راوړي او کافر ته انکار کوي. به مسلمانانو باندې هجرت فرض کړي د کافرو د مین نه، د کافرو د وطن نه. او دارنګي دغه مؤمنانو لپاره الله سبحانه وتعالی انصار په مدینه کې پیدا کړل د صحابه کرامو لپاره چې هغه دارالهجره وګرځیده او یو مجتمع د مهاجرینو وګرځیده. او په هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام دولت اعلان کو او مدینې ته هجرت فرض وګرځیدو تر دې چې مکه فتح شوله. بیا دا هجرت په هر مسلمان باندې فرض شو چې کوم د کافرو په منځ کې اوسېدل او اظهار د دین یې نشو کولی. نو د دغې وجې نه د دیارو تقسیم راغی دار اسلام چې هغه مجتمع د مسلمانانو ده او د هغوی د سلطې او د سلطنت د احکامو د تنفیذ ځای دی، او بل دار کفر چې هغه مجتمع د کافرانو د هغوی د سلطې او د بادشاهي او د هغوی د کفر د احکامو د تنفیذ ځای دی. دې دوو دارینو ته دا تقسیم وکړی شو. بیا الله په مؤمنانو باندې قتال د کفارو فرض کړ تر قیامته پورې. نو د دوی دغه ځای ته چې دوی پکې اوسېږي، دغه مسکن ته دار حرب ویلی شو. په دې باندې دلایل ډیر دی. اول دلیل دا دی چې نبی رسول الله والسلام الله سبحانه وتعالی ټول خلقو ټول عالم ته یو نذیر را لېږلی و. سورة فرقان کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دی آیات کې اوس الله فرمایي دې دپاره چې ټول عالم دپاره دا پیغمبر یره ورکوونکی وګرځي. سورة اعراف کې الله فرمایي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. یا خلقو یقینا زه د الله رسول یم تاسو ټولو ته یو ځای، تاسو ټولو ته زه الله پیغمبر را لېږلی یم. سورة سبا کې الله فرمایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. نه لېږلی ته موږ ای پیغمبره مګر د ټولو خلکو دپاره زیری ورکوونکی او یره ورکوونکی. د جهنم نه به یری او د جنت زیری به ورکې. بل ځای کې الله فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وفي الاخرة من الخاسرین. سورة العمران کې نور آیتونه هم داسې شته په قرآن عظیم الشان کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري حدیث دی د جابر رضی الله عنه نه روایت اعطیت خمسا لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی. ما ته 5 شیونه داسې راکړی شوي دي چې د مخکینو انبیاو ته الله نه ورکړي. اول نصرت بالرعب مسیرة شهر، ما ته د یو میاشتې په مسافه باندې الله رعب را کړی په دشمن باندې. دشمن ما نه د یو میاشت په مسافه باندې یریږي. خو افسوس چې نن مسلمان د کافر نه د نیمې ګنټې په مسافه باندې یریږي. ولې؟ هغه دین پرېښی دی مسلمان چې کله دین پرېښود الله په زړه کې رعب واچو د کافر نه یریږي. دویم نبی علیه السلام فرمایي وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا.
ګرځولې شوی د ما لپاره ځمکه زید سجدي او پاکه کوم ځای کې چې مونځ وخت راشي بس فلیصلي دغه مسلمان دی مونځ کوي. دریم نمبر کې وحلت الغنائم ما ته الله غنیمتونه حلال کړي غنیمتونه حلال کړي شوی د ما لپاره. څلورم وکانه النبي یبعث الى قومه خاصه یو پیغمبر به لېږلی کېدو یو قوم ته خاص هر کلي دپاره به یو پیغمبر پخوا لیکن وبعثت الى الناس کافة الله زه رالېږلی یم ټولو خلکو ته رالېږلی شوی پیغمبر یم واعطیت شفاعة بل شفاعت ما ته راکړی شوی دی. غرض مې دې کې دا وبعثت الى الناس کافة چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول ځمکې ته پیغمبر رالېږلی دی ټول انسانانو ته بشیر او نذیر دی لکه مخکې چې تېر شو. هر چې تقسیم د خلکو دی نو د نبي صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې دا مخلوق دوه ډلې شو یو مؤمن یو کافر. دا د الله یو سنت قدري و د ټولو انبیاو سره دغه کاته وشوله چې ټولو انبیاو دعوت وکړو نو دوه ډلې شو خلک کافر او مؤمنان. لکه څرنګه چې د الله سبحانه وتعالی دا طریقه ده په خپل مخلوق کې چې دا دوه ډلې به ضرور پیدا کېږي مؤمنین او کافرین به په ځمکه کې ضرور وي د قیامت د ورځې پورې تر دې چې هغه باد راوالوځي او د الله سبحانه وتعالی د امتحان دغه لړۍ ختم شي یعنی قیامت قایم شي. الله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. دی آیات کې الله فرمایي چې بعضې هغه کسان دي چې الله ته هدایت وکړو لیکن بعضې هغه کسان دي چې هغوی باندې ګمراهي لازمه شوه الله دوی ګمراه کړ. بل د الله فرمایي وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. د هر نبی دپاره الله فرمایي د مجرمانو نه یو دشمن وي ضرور به ضرور. نو دې کوم تقسیم دی د دې مخلوق دوه ډلو ته چې مؤمنان او کافران. بل د الله فرمایي سورة هود کې ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. دا الله خوښه شوی چې هغه رب ستا دی ای پیغمبره دا خلک به یوه ډله په توحید باندې ګرځولي وي لیکن دوی همیشه اختلاف کوونکي دي مګر هغه څوک چې رحم وکړي رب ستا په هغه باندې د دغه اختلاف او د ابتلا دپاره الله د مخلوق پیدا کړی او کلمه د رب ستا تمامه د په کسانو باندې لأملأن خامخا جهنم به زه د دوی نه ډکوم چې هغه جنات وي او که انسانان وي خامخا. او حدیث د بخاری کې راځي د جابر رضی الله عنه نه روایت دی 2200 نمبر حدیث دی. نبی رسول الله والسلام فرمایي ومحمد فرق بین الناس محمد صلی الله علیه وسلم جداواله راوس په من د خلکو کې. بل روایت کې فرق بین الناس دی معنا به دی وی چې جداواله نبی رسول الله والسلام جداواله د خلکو کې بس یو یا به مؤمن کیږي یا به کافر کیږي دواړه دریم پکې نه ځایږي چې هم مسلمان هم کافر دی چې کېدی نشي. او حدیث د مسلم کې راځي حدیث قدسی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمای وقاتل بمن اعطاك من عصاك ته جنگ کوه دا چا سره چې ستانه فرمانی کوي دا چا په ملګرتیا کې چې ستا اطاعت کوي. مسلم د عیاض بن حمار رضی الله عنه دا حدیث راوړي. لہذا لابودی د وجود د مؤمن او د کافر نه په مخلوق کې د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی د خپل قدري سنت دا متحقق او دا ثابت کی د دې وجنه تقسیم د دې خلقو دوه ډلو ته چې مؤمنان او هغه کفار دي. الله سبحانه وتعالی ذکر وکړو هر چې فرض د هجرت د مسلمان باندې د من د کافرانو نه نو ان شاء الله چې د هجرت مبارک کې مستقل بحث را روان دي. دلته صرف اشاره قدرې کول او ته غواړو ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دې آیات کې الله تذکرہ کوي د هجرت او دا وعید چې راغلی په دې آیات کې په ترک د هجرت باندې چې چا هجرت ونه نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دا هجرت واجب دی. که واجب نه وي الله دومره وعید پې نه رالیږلو ځکه په پرېښودلو باندې چې دونه وعید راشي نو دا به واجب وي مګر هغه څوک چې الله معذور ګرځولی وي لکه وروستو آیات کې به راشي
چې هغه کسان بوډاګان زنانه ماشومان چې هغوی لاره نه پیژني یا د لارې خرچه اوسه نشته معذور دي نو هغوی ته دا وعید متوجه نه دی دا په خپل ځای کې راشي په بحث د هجرت کې انشاء الله او دارنګه حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي انا بریء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين لا ترى نارهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بیزارم د هر هغه مسلمان نه چې د مشرکینو په منځ کې اوسېږي په کار دا ده چې د دوی هغه اورونه یو بل ونه ګوري دونه جدا به اوسېږي خلط ملط به نه راولي دې کې ډېر اسرار دي یو صرف کې دا دی چې کله مسلمان د کافر سره اوسېږي یو ځای کېدی شي د مسلمان عقیده کمزوري شي د کافر نه تاثر واخلي چې ماشومان کافر نشي زنانه کافر نشي خو د هغې نه تاثر وانخلي الله سبحانه وتعالی دې کې ډېر اسرار اچولي دې وجه نه هجرت فرض کړه او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل هجرت نه منقطع کېږي تر څو چې دشمن جنگ کوي چې کله نه جهاد وي نو هجرت به لازم وي هر چې قتال د کافرینو د مسلمانانو باندې لازم دی چې قتال د کافرانو سره وکړي نو د دې ډېر دلایل دي مخکې د جهاد په بحث کې هغه دلایل تیر شوي دي فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم یو دا آیت دی د سورة توبې 5 نمبر بل د سورة توبې 14 نمبر آیت وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة بل د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله متفق علیه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته امر شوی چې جنگ د خلکو سره کوم تر دې چې دوی د لا اله الا الله گواهی ورکړي او بل حدیث کې راځي دا حدیث هم تیر شوی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت بین یدی الساعه بالسیف زه الله د قیامت نه مخکې په توره را لېږلی تر دې چې حتی یعبد الله وحده چې د یو الله عبادت وکړي شي دا حدیث امام احمد رحمه الله راوړی دا تقسیم د عالم هغه دوو دارینو ته اوس په دې باندې دلایل بعضې خلک د دې منکر دي هغه دا وایي چې قرآن او سنت کې دا چېرته ثابت نه دي چې دار حرب او دار اسلام په قرآن او حدیث کې چېرته ثابت وي خو دا خبره د دوی یا په جهل بنا ده کیدای شي دلایلو ته نه وي معلوم بلکې د دې ډېر دلایل دي انشاءالله د هغې دلایل موږ ذکر کوو اول دلیل د کتاب الله نه چې الله سبحانه وتعالی د دې آیت نه دا ثابتېږي چې یو به دار اسلامي بل به دار کفر وي د کافر ملک ته دار کفر وي چې محارب وي هغه دار حرب دی چې کوم ځای کې مسلمانان اوسېږي احکام شرعي پکې نافظ وي او حدود پکې نافظ وي هغې ته دار اسلام وي د دې آیتونه دا معلومیږي الله فرمایي په سورة ابراهیم کې وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا ویل هغه کسانو چې کافران دي خپلو پیغمبرانو ته خامخا به تاسو وځئ زموږ د ځمکې نه او یا به زموږ په ملت کې واپس کېږي زموږ دا دین عقیده ومنئ طاغوت به راسره منئ جمهوریت به راسره منئ که دا دې ونه منه نو زموږ د ملک نه وځه بل الله فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا سورة اعراف اتاتي نمبر آیت کې ویل هغه مشرانو دا کسانو چې متکبرینو د قوم د شعیب علیه السلام نه خامخا به وباسو ته ای شعیب علیه السلام او هغه کسان چې تا سره دي من قريتنا زموږ د کلي نه او لتعودن في ملتنا یا به زموږ په دې جمهوریت او په دې حکومت کې شاملیږي نو اوس دا اضافت په دې دوه کلمو کې چې ارضنا او قريتنا دا اضافت د ځمکې او د دې قریې ضمیر د متکلمینو ته وشو چې نه دی نو دا اضافت د ملکیت دی مطلب دا چې زموږ ځمکه ده دا زموږ بادشاهي ده زموږ جمهوریت دی زموږ قریه ده دا ځمکه د کافرانو ده قریه د کافرانو ده مالکان کفار دي په دې کې فیصلې کوي امر او نهي د دوی چلیږي سلطه د دوی چلیږي د دې وجه دا پیغمبران تهدید کړو چې ګوره دا کار به نه کوي که دا وکړو زموږ د دې ځمکې نه وځي نو دا صفت د دار کفر دی دې ته وایي دار کفر نو دې آیات نه ثابته شوه چې دار کفر الله سبحانه وتعالی قرآن کې هم ذکر کړی بل دغه مخکینی آیات چې موږ ولوس د سورة النساء 99 نمبر آیت ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها او بل آیات سورة ممتحنه کې الله فرمایي چې کله تاسو ته مؤمنات مهاجر زنانه راشي په هغې امتحان وکړي ظاهر کې اسلام وګورئ که ظاهر کې مسلمانانو بس صحیح دی الله اعلم بایمانهن الله د دوی په ایمان عالم دی مطلب ستاسو کار د ظاهر سره دی الله په ایمان باندې عالم دی معلومه شوه چې احکام د اسلام به په ظاهر چلیږي این علمتموهن مؤمنات
که چېرته تاسو دوی باندې امتحان وکړو چې دوی مؤمنان وي نو بیا یې مه واپس کوئ کافرو ته. بل ځای کې الله فرمایي والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. هغه کسان چې ایمان راوړی هجرت یې نه کړی نشته تاسو لره د دوی د ولایت نه څه شی تر دې چې دوی هجرت وکړي. تاسو بیا په هغې کې ولایت نه چلېږي تر څو چې هجرت ونه کړي. سورة انفال کې نو دا نصوص خاص په هجرت باندې دلالت کوي او واضح دلالت چې دار اسلام او دار کفر د دې آیتونو ثابتېږي. ځکه هجرت چې کله مطلق ذکر شي په نصوصو د شریعت کې نو هغه به انتقال بیا د دار کفر نه دار اسلام ته دې ته هجرت ویل کېږي. نور نصوص هم شته لکه سأریکم دار الفاسقین. وګوره الله فرمایي زه چې تاسو ته به وښیم هغه د نافرمانو کور لکه د کافرو کور. سنتو کې هم ډېر دلایل شته چې دلالت کوي په وجوب د هجرت باندې او په تقسیم د عالم باندې د دوه دارینو ته. لکه مخکې مون حدیث ذکر کو نبی رسول الله فرمایي چې زه بیزار یم د هر هغه کس نه چې هغه د مشرکینو په منځ کې اوسېږي. بل حدیث کې راځي کل مسلم علی مسلم محرم. هر مسلمان هم مسلمان باندې حرام دی یو بل وینه په هغوی باندې د یو بل وینه به نه تویي د یو بل مال به نه خوري اخوان نصیران د یو بل امداد به کوي دواړه به ورونه وي. او لا يقبل الله عز وجل من مشرک بعدما اسلم عملا. الله نه قبلوي د هر مشرک نه رسو دغه نه چې د اسلام راوړي یو عمل تر څو چې د یفارق المشرکین الى المسلمین د مشرکین نه جدا نشي مسلمانان ته رانشي. دا نه صحیح حدیث راوړی. د حدیث په نسائی کې شته حسن حدیث دی د بحث ابن حکیم دغه د پلار نه روایت کوي د خپل نیکه نه. نور نصوص هم شته. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى يسافر بالقران الى ارض العدو. نبی رسول الله منع کړی دا چې د دشمن ځمکې ته به قرآن نه وړي. نو د دشمن ځمکه خو دار کفر دی د دې نه دا هم معلومه شو. بل حدیث کې راځي عبدالرحمن بن عوف عمر بن خطاب رضی الله عنه ته په مینا کې ویلي فامهل لږ ودرېږه حتی تقدم المدینه چې ته مدینې ته لاړ شي فانها دار الهجره والسنه. ځکه هغه دار الهجرت دی او د سنتو ځای دی. ځکه هلته تنفیذ د احکامو د سنتو کېږي. نو دا هغه ځای دی. دا بخاري د حدیث راوړی 6830 کې. دې نه معلومه شو. نور دلایل په دې کې ډېر دي چې تقسیم د دې عالم دار اسلام او دار کفر ته چې په هغې کې دا ثابتېږي. درېیمه مسله دوستانو هغه ده چې د مخکینو دلایلو نه دا ثابته شوله چې دار اسلام هغه ښارونو ته وایي هغه ځای ته وایي هغه ځمکې ته وایي چې هغه د مسلمانانو د بادشاه د تصرف لاندې وي د هغوی د حکم لاندې وي او د هغوی سلطه پکې چلیږي او تنفیذ د احکامو شرعیو کې شوي وي. او دار کفر هغه ښارونه هغه ځای هغه ځمکه هغه مملکت هغه هیواد دی چې هغه د کافر بادشاه د لاندې وي د کافر حکم پکې چلیږي لکه د لړمکالي یا اساسي قانون یا بل وضعي دستور عربي چې هغه د اسلام نه خلاف وي د قرآن سنت نه خلاف وي په خپله جوړ کړی وي. نو اوس د هغې دلایل واوره. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي جمهور وی دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون. وی دا هغه ځای دی چې مسلمانان په هغې کې اوسېږي مسلمانان ورته راغلي وي او په هغې کې وجرت علیه احکام الاسلام احکام د اسلام پکې جاری شوي په هغې کې. وما لم تجر علیه احکام الاسلام لم تکن دار اسلام. کوم ځای کې چې د اسلام احکام جاری نه وي هغه دار اسلام نه دی. وان لاصقها اگر کو سره بالکل نښتې وي وی بیا وی فهذه الطائف دا طائف وګوره قریبة الى مکه جدا مکې ته ډېر نږدې دی ولیکن ولم تصر دار اسلام من فتح مکه. د مکې په فتح باندې دار اسلام ونه ګرځېده ولې په هغې کې تنفیذ د احکامو نه شوی. نو مطلب دا شو چې دار کفر دار اسلام ګرځي په څه باندې د حدودو په تنفیذ باندې به چې شی ګرځي هغه دار اسلام ګرځي. دارنګې امام سرخسی حنفي دا د احنافو غټ امام دی هغه لیکي وی عند ابي حنیفه انما تصير دارهم دار الحرب بثلاث شرائط. وی دار حرب چې کله جوړیږي نو په 3 شرطونو جوړیږي. یو دا چې په هغې کې مسلمان په امن باندې نه وي ایمان اظهار نشي کولی او نه پکې ذمي په امن سره وخت تېرولی شي. یو دغه په دې باندې بیا دغه دار کفر ګرځي. بل دا چې په هغې کې احکام د شرک جاری وي د شرک او د کفر قانون پکې وي. د دې وجه نه ابو یوسف او محمد رحمهم الله وی اذا اظهروا احکام الشرک وی کله چې دا کافر خپل احکام د شرک په دغه ملک کې جاری کړي فقد صارت دارهم دار حرب. نو وګرځي بیا د دوی دا دار حرب. ولي؟ لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة.
کم ځای کم هیواد کم ملک چې نسبت کیږي موږ مسلمانانو ته یا د کافرو ته او دا په اعتبار د قوت او د غلبې سره کیږي که کافر په غالبو دار کفر که مسلمان په غالبو دار اسلام فكل موضع بوي هر هغه ځای ظهر فيه حكم الشرك چې په هغه کې حکم د شرک ظاهر وي ښکاروي فالقوه في ذلك الموضع للمشركين قوت سلطه په دای کې د کافر وي فكانت دار حرب بيبد دار حرب حسابي وكل موضع هر هغه ځای کان ظاهر فيه حكم الاسلام چې په هغه کې حکم د اسلام ظاهر وي فالقوه فيه المسلمين قوت په هغه کې د مسلمانانو وي مبسوط د سرخسی راخصي جلد لسم یو سورتوار لصفحه نو دلته صاحبانو چې امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله هغه علت او سبب د دار څو وګرځول غلبه او احکام چې کافر به غالب او د کافر احکام په کې جره دي ته بدار کفر دار حرب که مسلمان په غالب او د مسلمانانو احکام په کې جاری حدود په کې نافذ به بدار اسلامي دوستانو د دې وجنه دوستانو دار اسلام او دار کفر هغه تعریف بدایو صنایع کاسانی د حنفی عالم دی نه هم جل کې هم دا خبره ذکر کړه امام سرخسی سیر کبیر شرح کې لیکلي دي د امام محمد کتاب دی دا هغه لیکلي دي چې ودار تصير دار المسلمین باجراء احکام الاسلامي هغه کور چې کوم ګرځي کور د مسلمانانو وې دا په اجرا د احکام د اسلام د احکام د اسلام په کې جاری دي نو دار المسلمین دي او کله به دا نو به دار الکفر دي دارنګ قاضي ابو يعلى حنبلي هم دا خبره کړې ده چې كل دار كانت الغلبه فيها لاحكام الكفر دون احكام الاسلام فهي دار الكفر هر هغه کور چې هغه کې غلبه د احکام د کفر وي د کفر قانون پکې چې د جمهوریت پکې او نه احکام د اسلام نو دا به دار کفر وي المعتمد في اصول الدين د ابو يعلى حنبلي صفحه 280 دارنګ دینه معلومه شول دوستانو چې دا علت د حکم په دې دار باندې چې کیږي چې دار اسلام یا دار کفر هغه علت څه شي دوه علت یو غلبه او بل تنفيذ د احکام د دې اقوال معلومه شوه د دې وجنه دا کومه چې موږ ذکر کړ د ابو یوسف محمد نشي ان البقه انما تنسب الينا او اليه باعتبار القوه والغلبه او دویم سبب هغه نوع د احکام مطبقه چې کوم احکام په کې تطبیقيږي کله کفر احکام په کې نو دا دار کفر کله اسلام احکام په کې نو دا دار اسلام وي اوس یو خبر دلته ډیره اهمه ده غدا چې شوزه کې ډیر مسلمانان اوسېږي مثلا بعضی پاکستانی مرتدین وایي چې ګوره پاکستان څنګه دار کفر شي یا افغانستان څنګه دار کفر شي حالانکه دې کې ټول مسلمانان اوسېږي دې کې کافر نشته خو دوستانو مخکینه تعریفونه چې موږ وکتل د حنابلهونه د شوافیونه دارنګ د احنافونه رحمهم الله جميعا ټول موږ دا ثابت کړه چې دوه علتونه په دې دار کې ډېر مهم دي هغه دا چې یو غلبه او سلطه چې د مسلمان وی کده کافر وي نو نسبت به هغه ته کیږي بل تنفيذ د احکام کده کفر احکام په کې نافذو هغه ته بدار کفر ویل کیږي نو د کی یو څو تنبيهات دي اوله تنبيه ده چې اکثریت د سکانو چې کوم په کې اوسېږي په حکم کولو باندې په دغه دار کې چې دا دار کفر یا دار اسلام دی په دې کې کوم دخل ولر نشته یعنی دا دونه دغه نه دي چې هغه کې عمل وکي چې ګنه مسلمانان په ګډیرو سي کې دا به مسلمانانو ملک او کافر په ګډیرو دا به کافر وي دي کې دا خبره احنا ده د دې دلیل دا چې خیبر کې يهود ټول اوسېدل ټول يهود په خیبر کې اوسېدل لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه په ومه سنه کې هغه فتح کړو نو دغه يهودي بیت کې برقرار وساتل چې تاسو خپل کش کوی موږ له خپل ایسره کوي بخاری کې حدیث 3243 کې او په دې باندې یو امیر د انصار نه مقرر کو لکه دا بخاری کې حدیث 3246 نمبر حدیث کې خو لیکن ټول اوسیدونکو په کې اکثر د يهودو تر دې چې عمر فاروق زران هو بیا په خپل خلافت کې دا غینه لري کړو ولیکن سره د نه چې خیبر په دغه وخت کې دار اسلام او دار کفر نه ولی ځکه دې کې قبضه د مسلمانانو احکام د شریعه پکې جاری کېدل د دې وجنه امام ابن حزم فرمایي وقول رسول الله صلی الله علیه وسلم انا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين او دا قول د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله فرمایي چې زه بیزار یم د هغه مسلمان نه چې د مشرکین په منځ کې اوسېږي یبین ما قلناه دا بیانې هغه چې موږ ویلي هغه دا وانه علیه السلام انما عنا بذلك دار الحرب نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث سره دار حرب قصد کوي
یعنی دار حرب کې مسلمان نو اوسي خو اوس زه د بیزار ما والا کدا سي نشي فقد استعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. نبی له صلوات والسلام په خیبر باندې ټول عمال ټول کاریګر څوک مسرت کړو د يهودو، حالانکه دا ټول يهودو. نو کله چې اهل ذمه په خپل خورونو کې د دې مسلمانانو سره یو ځای اوسېږي، اگر که دا ډیر وي نو دغه ته به دار کفر نه ویل کېږي. یا تجارت تلته کوي خو امارت په د مسلمان وي، خو قبضه او سلطه په د مسلمانان وي، احکام شریعه کې نافذ وي. د دې وجه نه دا مسلمان به دلته محسن دی، دار اسلام دی، نه دار شرک نه دار کفر او نه دی حدیث دلاندې راځي. دا بهترینه فایده و دوستانو چې موږ سوچ وکړو چې دا حدیث په خپل حال نه دی، بلکې دینه مراد هغه کافر مراد دي چې هغه حربین وي او دا مسلمان په هغې کې د دین اظهار نشي کولی، احکام شریعه پکې نافذ نه وي، تنفیذ د حدودو پکې نه وي. نو په دغه ځای کې به اوسېدل د دې مسلمان د مشرکینو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به ترې بېزارم که څوک اوسېدو. او هر چې مسلمان په دغه ځای کې اوسېږي چې هغه کې سلطه د کافر وي، اگر که کافر ډېر وي نو دی د منځ کې اوسېږي، پروا نه کوي. دا مسله ډېره اهمه مسله وه. دویم دوستانو یو بل اعتراض خلک کوي هغه ده چې ګوره اوس په پاکستان کې جوماتونه دي او دارنګې په افغانستان کې جوماتونه دي، په انډیا کې جوماتونه دي، لکه په نور عربي ملکونو کې جوماتونه دي. نو دا شعائر د اسلام دي، نو ته څنګه په دې باندې د کفر ټاپه لګوي چې دا ملکونه د کفر ملکونه دي یا دا دار کفر دی؟ نو د دې لنډ جواب دا دی دوستانو چې نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې دین ظاهرولو، خلکو ته اظهار د دیني کوو، خلک هغې ته دعوت کول او د مشرکین نه علی الاعلان براءت هم کوو، عداوت او دشمني مو سره وه او د هغوی د معبودان نه هم براءت کوو. لیکن دا د مکې نه د هجرت نه مخکې لا هجرت یې نه و کړی. همدارنګې باید صحابه کرام به د تلاوت د قرآن په مکه کې په زوره هم کوو، منځونه به هم کول، اظهار د اسلام هم کوو. لیکن مکه په دې کار باندې دار اسلام ونه ګرځېده، بلکې مسلمانانو ته هجرت وکړو د هغې نه ځکه چې غلاوه په هغې کې د کافرو وه. نو دا بعضې هغه تعریفونه چې بعضې علماو کړي دي چې په بعضې شعایرو د اسلام سره ملک دار اسلام ګرځي، دا خبره د دوی خطا ده. بلکې د مخکینو نصوصو په بنا باندې چې علماو کوم تعریف د دار اسلام او دار کفر کړی، د هغې په بنیاد باندې دا مسله خطا ده چې څوک وایي چې یو شاعره د اسلام په یو ځای کې وي نو دا به دار اسلام وي، دا خبره پرې خطا ده. برعکس د دې خبرې بله خبره هغه دا موږ راواخلو چې اقامت د بعضې کفارو لکه اهل ذمه په دار اسلام کې اوسېږي او هغوی خپل اظهار د دین کوي، مثلا شاعر د دین خپل ظاهري لکه یهود یا نصارا یا اهل ذمه چې زموږ په مسلمانانو ملکونو کې اوسېږي او په دې کې خلافت قایم وي یا امارت پکې قایم وي، نو دې ته به دار کفر نشي ویلی. اگر که اظهار د دغه شاعر د کفر پکې کېږي ځکه غلبه د مسلمانانو پکې ده، دغه کار چې کوي د مسلمانانو د امارت او د خلافت په اذن باندې بیا کوي، هسې بیا نه کوي، نو دې ته بیا دار کفر نشي ویلی. دا د هغې برعکس خبره وه. د دې وجه نه اظهار د شاعرو په حکم باندې په یو دار باندې چې هغه دار کفر یو که دار اسلام وي، کوم دخل هغې لره پکې نه وي. امام شوکاني لیکلي چې الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونهم مأذون له بذلك من أهل الإسلام، فهذه هي الدار الإسلام. ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بسولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فدار بالعكس. سیل الجرا کې لیکي 455 صفحه کې. د دې خلاصه دا ده امام شوکانی رحمه الله د خبرې چې اعتبار دې دار لره چې دار کفر کې دار اسلام په دې کې تنفیذ د احکام دار دی که اوامر او نواهی په دغه ځای کې د اهل اسلام دپاره وي او کافر په هغې باندې کوم قوت نو حاصل، نو دا به دار اسلام وي. او که چېرته کافر یو کار کوي په دغه ځای کې سلطه د مسلمانانو وي خو په اذن د مسلمانانو باندې کوي، نو هغې ته به دار کفر نشي ویلی. دا خلاصه و د امام شوکانی رحمه الله د خبرې. دریم نمبر کې تنبیه دوستانو هغه دا ده چې بعضې خلک بعضې شیخان شیخ وړی صاحب دا وایي چې پاکستان موږ له دار الامن دی، لہذا دا دار کفر نه دی. دار امن خو به تعالی خپله چې ښه ورېښمین کېږي پکې اصیل چرګان وهي، پارامي نه خوري، صدر ګوره بازار کې جلسو کې تقریرونه کوي، نو تا دپاره خو امن ځکه وي. ولې موږ دپاره امن نه دی؟ ولې د سنگر د علماو دپاره امن نه دی چې هغوی په سنګرونو کې تم نه خلاصېږي، په ډرون حملو باندې مړه کړه او تا پسې ښه شاورلیټ ګاډه در پسې راشي، شیخ صاحب دلته کښېنه، شیخ صاحب
او شیخ صاحب دلته کېنه او شیخ صاحب هلته کېنه چې مطلب خو نه خوځېږي. د دې وجې نه د ده دا خبره چې یاره دا دار امن دی او موږ دپاره پکې امن دی، اوس ستا دپاره پکې امن دی او ستا په د نورو کسانو دپاره هم پکې امن شته، خو د اصلي مسلمانانو دپاره بیا پکې امن نه دی. نو درېیم نمبر تنبیه دا ده چې په یو ځای کې د بعضو چا دپاره امن وي، دا د دې دلیل نشي کېدی چې دا به دار کفر نه وي. اوس مثلا کفار ذمیین په دار اسلام کې په امن دي، نو دا د اسلام ته کوم خلل نشي رسولی چې دا به نه دار کفر شي. دارنګه مسلمانان مهاجرین په حبشه کې وکنه، اوس هغه حبشه دار کفر سره دي نه چې مسلمانان په خپلو نفسونو باندې په امن کې په مکه کې هم په امن کې د نبی له صلوات والسلام سره یو ځای سموده وو د صلح حدیبیې نه تر فتح مکې پورې دلته مسلمانان پر امن وو، خو لیکن تر دې چې عمره د قضا یې په دغه وخت کې وکړه نو دا نشو چې مثلا مکه په دغه وخت کې دا دار کفر نه، بلکې دا دار کفر تر څو چې نبی له اسلام بیروسه فتح کړه. نو درېیمه تنبیه ده یو ځای د امن ګرځي هغه په تنفیذ د احکامو سره امن ګرځي. که سلطه د کفر او امن وه نو دا به د کفر دار به حسابېږي، دار کفر به حسابېږي. مطلب دا دی لکه اوس حبشه شوه سره دې نه چې مسلمانان ته پکې امن وو، لیکن احکام شریع پکې نه نافظ، حدود پکې نه نافظ، نو هغه دار کفر وګرځېدله. بل دوستانو یو دار کفر دی، دار کفر اصلي هغه دی چې هغه دار اسلام نه وي، په یو وخت د اوقاتو کې نه وي تیر شوی، د سره بالکل دار اسلام تیر شوی نه وي، لکه یابان یا مثلا چین او بعضې قاره د امریکا شمالي او امریکا جنوبي استرالیا، په دې کې د سره اوس اسلام راغلی دی، دې ته دار کفر اصلي وایي. یو دار کفر طاري دی، دا هغه چې مخکې یو وخت د اوقاتو کې اسلام پرې راغلی، بیا پې صلیبیان یا نور کفار مسلط شوي لکه اندلس، اسپانیا او پرتګال، فلسطین یا اروپا او نور د عثماني دولت لکه رومانیا او بلغاریا او یوګسلاویا، یونان، البانیا یا نور د روسانو د سواله جمهوریت، اوس دې ته ټول د دار کفر طاري وایي، ځکه روسو کفر پې طاري شوی، دا مخکې ټول دار اسلام و. دار کفر اصلي او دار الکفر طاري دې کې دا فرق دی دوستانو، چې دار کفر اصلي کې اسلام د سره راغلی نه وي، په یو وخت د اوقاتو کې اسلام پکې نه وي راغلی، او دار کفر طاري دې ته وایي چې هغه دار اسلام په یو وخت کې وي، بیا پې کافر غالب شوي په دغه مسلمانانو باندې، نو هغه دار کفر جوړ شوی وي. یو دار الردت دی دوستانو، دار ردت دا فرع دار کفر طاري، اول کې دار اسلام بیا پې مرتدین غالب شو، په هغې کې احکام د کفارو راوړو، په دې کې نافظ کړ، لکه نن وخت کې چې ټول په دنیا کې کوم اسلامي ملکونه دي دا ټول دار ردت دي، ځکه دې باندې مرتدین مسلط دي، بادشاهان مرتدین دي، فوز مرتد دی، پولیس مرتد دي، چې څوک په دې حکومتونو کې دا مرتد دي، نو دې ته دار ردت ویل کېږي. لکه نن وخت کې دار اسلام نشته دوستانو، الله دې پیدا کړي. یو دوستانو دار حرب دی، دار حرب هغې ته وایي چې د کافرو او د دار اسلام په منځ کې کومه صلح او معاهده نه وي، او دې لپاره دا شرط نه دی چې دغه کسان دي فی الحال محاربین وي، نو چې بس معاهده او صلح نه وي د کافرو د مسلمانانو منځ کې، دغې ته بیا دار حرب وایي. یو ته دار العهد وایي، دا هغه ده چې دی او د دار اسلام په منځ کې یو صلح او معاهده وي، لکه د مکې والاو د نبي علیه الصلاة والسلام په منځ کې صلح حدیبیه وکنه، دې ته اوس دار العهد هم ویل کېږي. د دې وجه نه د احکام د دیارو چې هغه دار کفر څه ته وایي، دار اسلام څه ته وایي، دار الحرب څه ته وایي، دار الکفر الاصلي څه ته وایي، دار الکفر طاري څه وایي، تعریفونه موږ وکړو. په دې باندې بیا ډېر احکام مرتب کېږي دوستانو. هغه دا چې دا موږ ونه پېژنو، بیا موږ د هجرت هغه کم مزایای چې دي، کم د هغې کم فایدې چې دي، هغه بیا موږ ته نه ظاهرېږي. د دې وجه نه دا احکام د دیارو چې هغه دار اسلام او دار کفر، الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسې په دې باندې عمل وکړو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې ته پوهه په دین کې نصیب کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.